بسم الله الرحمن الرحیم. راځم د پینټ پروګرام اخري ویډیو تاسو ته وړاندې کوم. راځم پینټ پروګرام خلاصو. پینټ پروګرام کې نن ټولز باندې یو شیپس او بل کالرز باندې خبرې کوو. ټولز کې اول یو دا پنسل چې تاسو کوم ګورئ، دا پنسل دی. په دې کې تاسو دا ډول لیکل کولی شئ. دې سایز له دې ځایه غټولی شئ، یعنې څومره غټ په څومره اندازه یا لیکل کې کولی شئ. هر ډول لیکل چې تاسو غواړئ پکې کولی شئ. او بل په دې کې دغه فیل ویت کالر دی، دا په دې معنی دې ته کلر ورکوي. یو شیپ داسې شکل رسمي کوو. دا رسمي مې جوړه کړه او دلته دا شیپ راخلم. د په منځ کې داسې یو شیپ جوړوو. چپ هر شیپ چې تاسو راخلئ، هر یو شکل شیپ یعنی شکل چپ کلیک ورسره نیسئ. دلته کړکۍ ورکوو. یا دا رسم جوړ شو. مثال دلته یو نور جوړوم. بېلابېل شکلونه تاسو که جوړولی شئ. اوس کالرز ته ځو. کالرز دلته یو رنګ باندې کلیک کوو. کوم رنګ چې کلیک مو وکړه انتخابیږي، یا زه تور، سور، هر یو غواړئ. دلته به راشئ. دا ساتل چې کوم ښکاري فایل ویت کالر باندې، بیا دلته دا انتخاب شوی دی. کله چې زیړ رنګ کې وي، دا داسې رنګ دا انتخاب شوی وي. اوس کنټرول زیډ مثال، اوس که دا انتخاب شو، اوس غواړم زه دلته سور راخلم. چپ کلیک کوئ، خاص رنګ کلر بدلوئ، چپ کلیک کوئ. زموږ یو نقشه جوړه کړه. اوس راځو په دې باندې لیکل کوم. دلته به راشئ، ټولز کې ټکس به راواخلئ. لیکم بختیار، یا هر څوک چې چا جوړ کړی، مثلا رسم کوونکی څوک، هر څوک دې لیکل ته داسې انتخاب وکئ. دلته به کلیک وکئ. دلته ټکس د کوم دا ټکس چې ګورئ، یو ویو دی، هم دی. کله چې لیکل تاسو وکئ، په څنګ کې ټکس راځي. دا ټکس باندې به کلیک وکئ. داسې به کلیک وکئ. دلته ټکس ته سایز ورکوو. دلته بولډ کولی شئ، یعنې غټولی شئ. دلته ټکس ته کلر هم ورکولی شئ. دا هم جوړ شو. بل ټکس کې مثلا زه دلته نور لیکل کوم. ټکس کې مثال په طور سره یا دا رسم دلته جوړ شو. او ته وایې چې دا مې غلط کړه. دلته به راشئ. دا پنسل پاک چې کوم ورته وایي، یا ایریسر، دا به راواخلئ. دا به چپ کلیک ونیسئ. داسې به انتخاب کوئ. صفا شو. د پنسل دې ځای سایز هم غټولی شي. بل پیک کلر دی. مثلا زه غواړم چې دا کلر واخلم. پیک یعنې پیچکري ته ورته شکل لري، رنګ راخیستلو ته وایي. یا زموږ سره په دلته رنګ کې رنګ نشته. زه غواړم چې دغه رنګ راواخلم. دلته ګورئ دا شین رنګ انتخابیږي. بیا دا رنګ رااخلم. ګورئ دلته انتخابیږي. بیا غواړم چې دا انتخاب کړم. هر یو رنګ دلته راایستل کېږي. بل دې پوسته زوم کېږي. مثل زوم شو. اوس دلته ګورئ هره ساحه دلته ښایي. د هرې ساحه دا ګورئ چې دلته د زوم ساحه ورکوي. برش کوم ډول برش، څومره اندازه سایز، نری، غټ، او څومره برش غواړئ. او دلته برش ته هر څه ته رنګ کلر تاسو رنګ د دې ځای بدلولی شئ. ګورئ لږ یې غټ کړو. مثال دلته کلیک کوو. چپ کلیک ورسره نیسئ. هر یو تاسو راخلئ. او شیپ کې چې دی، هر یو شیپ تاسو انتخابوئ. مثال دغه شیپ انتخابوئ. کلیک کوئ. دا شیپ چپ کلیک ورسره نیسئ. دا غواړئ. دا کلیک چپ کلیک ورسره نیسئ. دلته کلیک کوئ، چپ کلیک، او بیا دلته چپ کلیک نسئ او داسې په ماوس باندې ډراګ کوئ. او بل آوټلاین دی. آوټلاین مثلا زه غواړم چې د دې یو شیپ جوړ کړم. آوټلاین د شاوخوا کرښه تر ختمه کړم. او دلته مثلا آوټلاین باندې کلیک کړم. نو آوټلاین دلته آوټلاین دی. آوټلاین نو آوټلاین او سالډ کلر
ګریوان مارکر کوم هر ډول ګورئ هلته د آوټلاین کې تغیرات راځي ګورئ دلته بیا ګورئ نیچرل او واټر کلر او نو کلر کشي او بیا خاص یعنی هیڅ رنګ دلته نه پاتې کیږي سالډ کلر غواړم او دغه دلته د کومه ساحه چې د کوم ډول کلر دی کله چې مثلا دلته دا رسم جوړ کړئ دلته موږ کلر ورکوو دلته کلر انتخابوو دلته موږ کلر ورکوو دا وروسته برخه ترې ښکاري که چیرې بیا موږ یو داسې رسم جوړ کړو چې د وروسته برخه مثلا ترې وبري ولیدل شي بیا فیل ته راځو دې باندې کلیک کوو شاوخوا شاته برخه ترې راځي کوم تاسو ګورئ هلته تغیرات پکې لیدل کېږي که چیرې دې ته تاسو کلر هم ورکړئ بیا هم د کومه برخه چې رسم شوې ده هغه ترې لیدل کېږي زه دلته اوس کلر ورکوم او دلته ډرګ کوم دا برخې ته کلر نه اخلي بل دلته سایز دی د دې سایز د آوټلاین سایز دې ځای غټولی شئ دې ځای غټولی شئ آوټلاین دی او کلر چې کوم تاسو کلر غواړئ دلته انتخابوئ او دلته یې سلیکټ کوئ دا غواړئ چې تاسو ثبت کړئ راځو دلته فایل ته سیو ته راځو او سیو باندې دلته زه موقعیت ته انتخاب کوم زه د ډیسکټاپ باندې انتخابوم او دلته لیکم چې دلته نوم ورکړئ تاسو خپل نوم چې چا نوم ورکوئ فایل انتخاب کړئ او زه غواړم جی پی ای جي کې به انتخاب کړئ دا سیو به وایي او راځم اوس ډیسکټاپ باندې چې ثبت شوی دی دا دی ګورئ جی پی جي کې ثبت شوی دی زموږ عکس ثبت شو دا د نن ورځې درس و د پینټ پروګرام وروستی درس و په دې هیله چې خوښ شوی مې وي او زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک او شیر کړئ او د ویډیو د کتل څخه مننه کوم